معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیای زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. معزز کتونکو شاتنی ویډیو کې ریلیټیو ایڈورب وای او ویر باره کې زده کړي دي او نن به ریلیټیو ایډورب هاو او وین باره کې به سٹارټ کوم. راځئ چې شروع یې کړو. معزز کتونکو شاتنی ویډیو کې ما دا پارټ یا دغه ایسا یا برخه تاسو ته ښودلې وه او نن به انشاءالله دغه برخه یا پارټ چې دا یا ایسا چې دا به سٹارټ کوم. نو راځئ چې شروع یې کړو. Active and passive voice of relative adverb in present indefinite tense. Relative adverb why, when, where and how والا active voice او passive voice په present indefinite tense کې. نو معزز کتونکو relative adverb why, when, where and how دا که active voice وي که passive voice وي نو د relative adverb کې چینجنګ یا تبدیلی نه راځي، دا برقرار وي. لکه څرنګه چې په ایکټیو وایس کې ریلیټیو ایډورب وي هم داسې په پیسیو وایس کې هم لګیږي. هیڅ قسم تبدیلی یا چینجنګ په دې کې نه راځي. او بل چې کوم د ورب تھرډ فارم ده نو هغه که هر ټینس وي نو په پیسیو وایس کې د ورب صرف او صرف دریم حالت لګیږي او ورسره د بای هم اضافي توګه باندې استعمال کیږي. او بیا چې کله دا دویم ور وي په سنټنس یا په جمله کې او دا په پیسیو وایس کې اړه وي په تھرډ فارم نو بیا به دې نه اول د بی هم اضافي توګه باندې استعمال کیږي. او کله چې ترې نیګیټیو منفي جوړوي نو بیا به د سبجیکټ نه بعد ناټ لګیږي. او انټرګیټیو او سوالیه په باره کې چې خبره وي نو هغه ریلیټیو ایډورب وای، وین، ویر اینڈ هاو دې چې کوم سټیټس ده هغه انټرګیټیو سوالیه والا ده. نو دې دپاره دې ته ښه توجه سره غوږ کېږدئ او راځئ چې شروع یې کړو. ای وی How does he send you to inform dad? هغه تا پلار ته یا بابا ته څرنګه یا په څه ډول باندې اطلاع یا خبر ورکولو دپاره لګي. نو دا ترجمه ده د دې ایکټیو وایس په پښتو ژبه کې. نو معزز کتونکو کله چې موږ دغه اړه وو پیسیو وایس ته نو د دې چې کوم دغه سټرکچر ده لا طریقه ده دا لږ مختلفه غوندې ده. څرنګه ده داسې ده چې کوم سټرکچر ده یا طریقه ده نو د دې جنه تر دې چې پورې چې کوم پارټ ده یا حصه ده یا برخه ده دا په پیسیو وایس کې کنورټ سي یا چینج سي. او کوم چې دا بقایا پارټ یا حصه ده دا دې جنه تر دې چې پورې دا چې څرنګه په ایکټیو وایس کې وي هم داسې به په پیسیو وایس کې راځي یا به لګیږي. په دې پارټس کې اخرني پارټ کې چینجنګ یا تبدیلی نه راځي. نو معزز کتونکو موږ چې کله دا په پیسیو وایس کې اړوو یا چینج کوو نو بیا به اول چې کوم دغه یو چې دی دغه ابجکټیو کیس ده یعنې کې ابجکټ ده نو دا به په پیسیو وایس کې کنورټ سي یا به چینج سي په یو باندې. په دې وجه کوم چې دغه ابجکټ ده د دې چې کوم سبجکټ ده هغه هم یو دی نو دا به یو کنورټ سي یا به شفټ سي په پیسیو وایس کې په یو باندې. او یو سره هیلپینګ ورب لګیږي په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې آر. په دې وجه یو چې دی دا پلورل دی جمع دی. بیا به هغه نه بعد چې دی دا سینډ دا ورب ده د ورب فرسټ فارم ده نو دا به پیسیو وایس کې کنورټ سي یا به چینج سي د ورب په تھرډ فارم باندې د ورب په دریم یعنې کې په سینټ باندې. او بیا دې نه بعد به بیا بایه ولګیږي په اضافي توګه باندې. بیا به هغه نه بعد دا هی چې دی دا سبجکټ دی سبجکټیو کیس ده نو د دې چې کوم ابجکټیو کیس ده یا ابجکټ ده هغه هم دی نو هی به په پیسیو وایس کې کنورټ سي یا به شفټ سي په هم باندې. نو دا طریقه ده د ایکټیو وایس نه پیسیو وایس جوړول. بیا دې نه بعد چې دی ټو نو دا ټو به هم په پیسیو وایس کې ټو ولګیږي. په دې کې چینجنګ نه راځي. هغه نه بعد بیا دا ورب دی او د ورب فرسټ فارم دی
او دا به هم په پیسې وایس کې د ورب په فرست فارم باندې کنورټ شي یا به چینج شي، په دې کې هم چینجنګ یا تبدیلی نه راځي. ډیډ دا ابجیکټ ده، نو دا به هم په پیسې وایس کې ډیډ ولګېږي، یعنی کې برقرار وي، په دې کې به هم چینجنګ نه راځي. او اخر ته به دا کوېشچن مارک سوالیه نشان لګول هم ضروري دي. How are you sent by him to inform dad؟ د هغه له طرفه یا د هغه له خوا ته پلار ته اطلاع ورکولو یا خبر رسولو دپاره لیږل کېږي. نو دا یې د دې پیسې وایس د پښتو ترجمه ده په پریزنټ انډیفینټ کې. نو دا خبره ښه په توجه سره واورئ. پی وی پیسې وایس. نو معزز کتونکو دا ډېر اهم پوینټونه دي، دا په توجه سره واورئ او زده یې کړئ. ای وی ایکټیو وایس. when do you promise him؟ ته کله هیغ سره کول وعده کوي. نو دا د دې ایکټیو وایس د پښتو ترجمه ده. نو بیا چې موږ کله دا کنورټ کوو یا چینج کوو په پیسې وایس کې، نو دا به هم له دې جي نه تر دې جې پورې دا مکمله پرته د ریلیټیو ایډورب وین نه دا به مکمل سنټنس یا جمله په پیسې وایس کې کنورټ شي یا به چینج شي. نو معزز کتونکو موږ چې دا کله په پیسې وایس کې کنورټ کوو، نو اول به ریلیټیو ایډورب وین دا به په پیسې وایس کې کنورټ شي یا به چینج شي په وین باندې. په دې کې هیڅ کله چینجنګ یا تبدیلی نه راځي. بیا به هغه نه بعد چې کوم دا هم چې دی د ابجیکټیو کیس د ابجیکټ ده، نو دا به په پیسې وایس کې کنورټ شي یا به چینج شي په هی باندې. او هی سره په پیسې وایس کې هیلپینګ ورب لګېږي ایز. په دې وجه هی چې دی دا سنګولر دی، واحد دی. هغه نه بعد چې بیا پرامیس دا د ورب فرست فارم ده، نو دا به په پیسې وایس کې کنورټ شي یا به چینج شي د ورب په تھرډ فارم، یعنی کې په پرامیسډ باندې. بیا به هغه نه بعد بیا بایه ولګېږي اضافي توګه باندې. بیا به اخر ته دا یو چې دی دا سبجیکټیو کیس دا سبجیکټ ته، نو دا به په پیسې وایس کې کنورټ شي په یو باندې. په دې وجه کوم چې دغه یو چې دی سبجیکټ، نو د دې چې کوم ابجیکټ دی ابجیکټیو کیس هغه هم یو ده. نو یو به پیسې وایس کې کنورټ شي یا به چینج شي په یو باندې. نو دا طریقه ده د ریلیټیو ایډورب د ایکټیو وایس نه پیسې وایس جوړول. when is he promised by you؟ ستا له طرفه یا ستا له خوا هغه سره کول یا وعده کول کېږي، یا ستا له طرفه هغه سره کول کېږي. نو دا ترجمه ده په پښتو ژبه کې د پیسې وایس. دا د ویډیو پای. معزز کتونکو که چیرې زما دا ویډیو تاسو خوښه شوي، نو بیا سبسکرایب کړئ او په حال باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مخکنۍ ویډیو کې به ملاویږو. تر هغه پورې د الله په امان.